وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. او کوم کسانو چې ایمان راوړ او نیک اعمال یې ترسره کړل او هغه څه یعنی قرآن یې ومانه چې پر محمد باندې نازل شوی دی او د هغو د پروردګار لخوا سر تر پایه حق دی، الله د هغو بدۍ له هغو نه ایسته کړې او د هغو حالت یې سم کړ. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. دا ځکه چې کافرانو د باطل پیروي وکړه او مؤمنانو د هغه حق پیروي وکړه چې د هغو د پروردګار لخوا راغلی دی. په دې ډول الله خلکو ته د هغو سم صحیح حیثیتونه ورښیي، یعنی د هغو د امثالو حال بیانوي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نو کله چې له دغو کافرانو سره په جنگ کې ستاسې مخامخ کېدل وي نو ستاسو لومړی کار د هغو د اور میږونو وهل دي، تر دې پورې چې کله چې تاسې هغوی ښه وټکوئ هله نو بندیان کلک وتړئ. له هغه وروسته ستاسې خپله خوښه ده چې ښېګڼه کوئ، دوی وړیا خوشي کوئ او که د دوی د آزادولو په مقابل کې د فدیې معامله کوئ تر هغه پورې چې جنګیالیان خپله وسله وغورځوي. دغه دی ستاسې د کولو کار. که الله غوښتي وای نو په خپله به یې له هغو نه غچ اخیستی و، خو دغه کړنلاره هغه د دې لپاره غوره کړې ده تر څو چې تاسې یو د بل په وسیله وازمایي او کوم کسان چې د الله په لاره کې ووژل شي الله به د هغو عملونه هیڅکله ضایع نه کړي. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هغه به هغو ته لارښوونه وکړي، د هغو حالت به سم کړي او هغوی به هغه جنت ته ننباسي چې هغو ته یې د هغه ښه والی ورپېژندلی دی. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ای مؤمنانو که تاسې له الله سره مرسته وکړئ نو هغه به له تاسې سره مرسته وکړي او ستاسې قدمونه به کلک کړي. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. پاتې شول هغه کسان چې کافران شوي دي نو د هغو لپاره هلاکت دی او الله د هغو عملونه ضایع کړي دي. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ځکه چې هغوی هغه شی بد وګاڼه چې الله نازل کړی دی، له دې امله الله د هغو عملونه ضایع کړل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. آیا هغوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه وو چې د هغو خلکو عاقبت یې لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ الله پر هغو هلاکت راوست او همدغسې نتیجې د دغو کافرانو لپاره مقدرې دي. ذلك